أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله ننب سورة نساء آيات نمبر شپږم یعنی 66 بوایو. الله تعالی د وینا او د پوهې او د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې هغه اعمال په خپل دربار کې قبول کړي، آمین. دین رسولي آیاتونو کې د منافقانو کردار او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اطاعت او بیا د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه کولو باره کې الله تعالی قسم وکړو چې ستا پر رب دې قسم وي چې څوک ستا فیصله کوونکې جوړ کړي او بیا خبره ونه مني، تا باندې ایمان وروړلو دعوه کوي او ستا خبره نه مني یا مني خو زړه ورته تنګ وي، د زړه نه مني، نو دا سره مؤمن نه دی. اوس الله فرمایي د همدې خبرې مزید تشریح الله تعالی کوي په خپله چې ولو او کچېرې، یعنی د دې منافقینو حال ښیي الله تعالی. ولو او کچېرې ان بشک مونږه کتبنا لیکلی وی، یعنی مونږه حکم کړی وی علیهم په دوی باندې، فرض کړي مو په دوی باندې، ویلی مو دیتا ان قتلوا چې تاسو قتل کوي انفسکم خپل ځانونه، او یخرجوا یا وزي وباسي خپل ځانونه من دیارکم د خپل کورونو نه، ما فعلوه نو نه به وکړي دا کار الا مگر ان کړي به قلیل لګو منهم د دوینا. دا د منافقینو ایمان دی. یو طرف ته د ایمان دعوی کوي، غټي غټي خبرې کوي او قسمونه خوري. عبد الله ابن ابي به جمعه تراغه مخ کې صف کې بناستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم براتلو، هغه مخ کې به پاسې دو قسمونه به خورل چې دا د الله رسول دی او د خبره مني او د اطاعت کوي او زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی. د کرنګ کردار په هر زمانه کې د هر منافق وي چې خبره ته وګوري د اسمان لاندې را غورځي او د ازمکه بر اسمان ته خيجي او قسمونه خوري او وعده کوي او دعوی کوي د لوی او د غټ غټو ایمانونو او د غټو قربانیانو. نو الله فرمایي چې عمدغه خلق دي کچيري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دیت حکم وکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د الله تعالی حکم دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم دیت وایي چې ځان مړ کړي د الله په لار کې شهادت او ځان قربان کوي یا مال ور کوي یا بل یو داسې حکم چې کور نه وځي هجرت کوي، نو بیا به دې کړي نه وي الا مگر کړي به قلیل لګو، یعنی صحابه کرامو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام هم وکنه او دا منافقین هم چې دعوی به د ایمان کولی، نو دا صحابه کرام هغه وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې به ځان او مال قربانو او دته به خپل سعادت ویلي او ډیر خوشاله دل و چې جهاد اعلان بو شو، نو یو صحابي به د بل صحابي نه د مخکې کېدو کوشش وکاو او دا به ارمانو چې زه شهید شمه او ماته دی الله تعالی هغه شهادت درجه راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې ځان قربان کم. کله مال خبره وا یو نه بل مخ کې وو او ډېری واقعي دي، تاسو ته ټول معلومه دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو واری اوویلی چې زبنن دومره ډېر مال ورکوم چې د عمر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بوړاندې زم. ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کور کې چې څو نو هر څه ویوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل عرض وکړو ابوبکر صدیق رضی الله عنہ چې ما کور کې صرف الله او د الله نوم پر خوده دی، هر څه د الله په لار کې ورکړو. دا قرباني و دغه همدارنګ ټول صحابه کرام کا عمر بن یاسر او هغه هر یو صحابي چې مخلص او نفاق پکې نه و، دا غیب دغه کردارو. منافقینو سره به فکر د خپل ځانو او اوس هم دغه حالي چې منافق ټول عمر پریشان وي خپل ځان د پاره چې زما به څه کیږي، زه به څنګه بچ شمه، مړ نشمه، دا مال می تاوان نشي، داسې به مرګ نه یریږي لکه کافر چې ته وای لکه ورته وراچي. ځکه چې د خپل کردار ورته پته ده، حالان کې مؤمن خو مرګ ته خوشحاليږي، خپل کور ته ځي، خپل رب ته ځي، خپل الله ته ځي، خپل جنت ته ځي چې کوم الله سره وعده کړی دا او د الله تعالی په وعده باندې اعتماد د ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بشارتونو باندې، نو چې د مرګ خبره وي، د جهاد او د شهادت خبره خوشحاليږي، په مخ باندې خوشحالي اثر وي. او کچره د مال د قرباني خبره وي، نو ډېر په مینې سره او ډېر په خوند سره او ډېر په جرأت سره هغه کار کوي.
دغه د مؤمنانو کردار دی. دلته تاسو ګورئ د دواړو کردار الله ښودلی دی، یو د منافقینو کردار او بل طرف ته د صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین کردار. مونږ تاسو ته د خپل عمل کتل پکار دی چې زمونږ عمل مناسبت لري د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره که د منافقینو کردار سره. که موږ سره د ځان غم وي او موږ سره د مال غم وي او موږ سره د الله او د الله د رسول او د الله تعالی د دین غم موږ سره نه وي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم موږ سره نه وي، نو دې مطلب دا دی چې موږ کې منافقت اثرات دي. که دا زموږ زړونه دي، موږ زړونه قبل کړي دي، نو موږ خو بیا هلاک وي. الله دې موږ دې هلاکت نه بچ کړي. نو الله تعالی فرمایي چې که دوی ته دا حکم کړی شوی وی نو دوی به چریم دا نه وی منلی. ولو انهم او کچری بیا دوی بشک دوی فعلو کړي وي ما هغه څه یوعظون چې وصیت نصیحت ورته کېدلی شي، یعنی که دوی ته چې کومه خبره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کوم حکم ورکوي دوی دا منلی وی به هغه لکانا البته ویب خامخ ویب خیرا بهتر لهم دی دپاره، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې په منلو کې او په اطاعت کې دی دپاره خیر هی خیر دی. دنیا کې هم عزت ته، آخرت کې هم عزت ته، د مرګ سره کامیابی ده، جنت ته، د قبر عذاب نخلاصی ده، د قیامت عذاب نخلاصی ده، د جهنم د عذاب نخلاصی ده، او دنیا کې مشکلات نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې، بلکې عزت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې، ځکه چې عزت او ذلت خود الله په لاس کې ده. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، او چې کله د الله تعالی د پاره ته د الله تعالی د رسول خبر امانی چې هغه د الله هی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره، نو الله به څنګه ستا عزت کوي، الله تعالی به څنګه تا خواري په دنیا کې امتحانن چې د استاد درجه ور سره بلندیږي او چتیږي ور سره، او آخرت کې تا د پاره به ټولې مزي او مزيدي. نو دې سره صرف د دنیا غم ده او د ځان غم ده او د مال غم ده، آخرت فکر دې سره شتنه، بس هر شی به د دنیا کې غني. نو الله فرمایي چې کدی منلی وي نو دا به دې د پاره ډیره بهتره وا او اشد او ډیره سخته تثبیت ثابت قدمی د پاره، مضبوطی د پاره په دین باندې بدی ډیر مضبوط شي وي، ایمان به د دې نور کلک شوی وي، الله باندې اعتماد د دې ته حاصل شوی وي، او بیا به د زړه کې د شکونه شبهات نه وي، شیطان به د دې په زړونو کې وسوسې به نه اچولې او دې به ګډوډولې نه. بیا چې کلم د قربانی وخراشي که د مال یو که د ځان یو که د کور د پرې خودو د وتوي، نو بیا به دې په فخر سره او په جرأت سره او ځان د پاره به سعادت غني دا کار به بیا کوي. نو دا د منافقینو کردار دی چې هغه بیا په خله باندې خو دعوی کوي خو عملی کې هغه عمل کې بیا هغه سم نه، هغه بیا د گفتار غازیان وي د کردار غازیان نه، او کوي دا به دې لپاره ډیره بهتره و. نو مانس د کوي ولو او کچری ان بشکمغه كتبنا لیکلی وی علیهم په دوی باندې، یعنی موږ حکم کړی وی دی ته ان قتلوا چې تاسو قتل کوي انفسکم خپل ځانونه، ځکه چې حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حکم دی. ابي خرجو یا تاسو او باسي خپل ځانونه، یعنی اوزي من دیارکم د خپل کورونو، ما فعلوه نو نه به کړی دا کار الا مگر کړی به قلیل لگ منهم د دوینا، ولو انهم او کچری بشک دوی فعلوا کړی وی ما هغه یعزون چې دی ته وصیت کېدلی شي، نصیحت کېدلی شي، واعظ کېدلی شي، یعنی کچری دی د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلی وی به د هغې لکان خیر لهم، نو وی به دا دی دپاره ډیره بهتره و اشد او ډیره سخته ډیره مضبوطه تثبیت په ثابت قدمی د پاره په دین باندې مضبوط پاتې کې دو د پاره ډیره بهتره ودی د پاره. الله تعالی دې موږ ته په دین باندې استقامت راکړي.